درنو دوستانو تمه ده چې تاسو به روغ او جوړ خوشحاله وئ. په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره سلامونه دوستانو، تمه ده چې روغ او جوړ خوشحاله وئ. په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو یوټیوب ته ویډیو په صحیح طریقې سره اپلوډ کړو. ډېری دوستانو همدغه غوښتنه کوله ده چې ما تېر ځل هم تاسو لپاره ویډیوګانې اپلوډ کړي دي که نه، چې څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل لپاره ویډیو اپلوډ کړو او تمنیل جوړ کړو. هغه ویډیوګانو لینکونه به هم تاسو په ډسکرپشن کې واچوم، هغه هم کولی شئ او په کمنټ کې به هم وي، نو له هغې څخه هم تاسو کولی شئ ګټه واخلئ. او دا چې څنګه کولی شو دا تمنیل ورته جوړ کړو، د دې په اړه هم تاسو لپاره ویډیوګانې اپلوډوو په خپل یوټیوب کې مې درته اچولي دي، هغه هم تاسو درسره وګورئ. خو بیا هم ډېری ملګرو همدغه غوښتنه کوله، همدغه یې غوښتنه وه چې دغه ویډیو موږ ته یو ځلې بیا جوړه کړه چې موږ په دې پوه شو. بعضې ملګرو به ویل چې موږ یوټیوب لپاره ویډیو چې دی هغه اپلوډ کړو، خو یوټیوب کې زموږ په چینل کې نه وي هغه ویډیو. نو څنګه نه وي، هغو طریقې هم تاسو لپاره مکملې په دغه ویډیو کې اوس ښایم چې موږ څنګه کولی شو ویډیو په یوټیوب کې اپلوډ کړو په ډېرې صحیح طریقې سره. دوستانو نو له هر څه مخکې له تاسو څخه په ډېر درنښت باندې غوښتنه کوم چې دغه زموږ یوټیوب چینل دی FG ټابز بنوم، دغه هم تاسو درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې چې د هغه له نورو دوستانو سره هم شیر کوئ، تر څو هغوی هم له دې څخه ګټه او فایده واخلي. په دغه چینل کې دوستانو تاسو لپاره د ټیکنیکل په اړه مختلف یعنې تخنیکونو په اړه تاسو لپاره ویډیوګانې اپلوډېږي، همداشانتې آنلاین کاروبار لپاره او هر ډول ویډیوګانې دي چې کومې تاسو لپاره ګټورې هغه ټولې تاسو ګورئ. نو دوستانو زموږ هره ورځ داسې نوې ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو، هغه تاسو درسره ګورئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کوئ. راځو دوستانو ویډیو باندې پیل کوو، ویډیو ډېر نه اوږدوو. تاسو به له هر څه مخکې دوستانو ویډیو چې دی هغه په پوره توګه چمتو کړې وي او تاسو به جوړه کړې وي. زه دوستانو بیا داسې هم شاید وکړم تاسو لپاره د یوټیوب یو کورس جوړ کوم چې څنګه کولی شو یوټیوب لپاره ویډیو جوړه کړو، ریکارډ یې کړو، ایډیټ یې کړو، د هغې سایز بیا کم کړو، هر څه تاسو لپاره هغه که وتوانېدم په هغه کې تاسو لپاره بیا جوړوم، کوم تاسو لپاره چې زه کوم کورس جوړوم. نو اوس دوستانو راځم همدغه ویډیو باندې پیل کوم. کله چې تاسو یوټیوب راخلاص کړئ، تاسو ته لاندې راځي دغه پلس نشان، دغه پلس نشان باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. موږ ته دلته 3 ډول راځي، یو دی اپلوډ ویډیو دی او بل دی گو لیو دی او بل کریټ پوسټ. د لومړی کې موږ کولی شو ویډیوګانې اپلوډ کوو، دوهم کې لایو کولی شو په یوټیوب کې، او دریم کې پوسټونه کولی شو لکه څنګه فیسبوک کې پوسټونه کوو داسې. نو راځو دوستانو موږ لومړی دغه پاس اپلوډ ویډیو باندې کلیک اخلو. کله چې په دې باندې کلیک واخلو موږ خپل د موبایل ګیلري ته بیایي، موږ چې کومې ویډیوګانې جوړې کړي وي موږ همغو ویډیوګانو ته بیایي. موږ به څه کوو دوستانو، راځو به همغو څخه به یوه ویډیو رااخلو. نو زه هم دوستانو راځم یوه ویډیو رااخلم. دوستانو کله چې تاسو ویډیو راواخیسته نو موږ لږه شیبه انتظار ورته کوو تر څو دغه ویډیو له موږ سره دلته راشي. دوستانو موږ دلته بالکل دغه ویډیو راواخیستله. نو اوس څنګه کولی شو دې لپاره تمنیل ورکړو په دغه ځای کې. دوستانو زه تاسو تمنیل هم اوس ښایم، راځم تاسو لپاره تمنیل ښایم چې څنګه تمنیل دی، کوم ډول تمنیل دی او تاسو ته زه هم اوس ښایم. دوستانو نو کله چې تاسو د یو چا چینل راخلاص کړئ یا د یو چا ویډیو راخلاصه کړئ، هلته دوستانو داسې کوتلی شئ په دغه ویډیوګانو کې دغه د پاسه چې کوم تمنیل لیکل شوي دي همدغه ته وایي تمنیل. دغه تمنیل دوستانو څنګه ورکولی شو او څنګه جوړولی شو، د دې په اړه موږ ویډیوګانې اپلوډ کړي دي زما یوټیوب چینل کې. تاسو هم هغه ویډیوګانو لینک چې دی هغه په ډسکرپشن کې او کمنټ کې هم کتلی شئ، هغوی څخه هم کلیک پرې واخلئ او تاسو به سیده ویډیو ته بوځئ او که نه زما چینل کې هم شته. دغه تمنیل دی دوستانو، دغه تمنیلونه دي مکمل. نو دغه څنګه کولی شو چې جوړ کړو. نو د دې طریقه هم دوستانو ما تاسو ته ښودلې دی، هغه ویډیوګانې تاسو وګورئ درسره. دوستانو نو بیا به راشئ کله چې تمنیل هم جوړ کړی وي، را به شئ په دغه پلس نشان، دغه د کوم د ګیلري نشان چې ښکاري په همدغه باندې هم تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخلئ تاسو به خپل د موبایل ګیلري ته بوځئ. تاسو چې کوم تمنیل جوړ کړی دی، ترتیب کړی مو دی، همغه تمنیل به تاسو ته اوس دلته راشي او تاسو به هغه تمنیل ورته رااخلئ. نو زه هم لږه شیبه انتظار ورته کوم تر څو دغه تمنیل راشي او دغه تمنیل زه ورته راواخلم. دوستانو تاسو هم په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ پوره ویډیو راسره وګورئ، نو تر پایه پورې هېڅکله هم ویډیو مه سکیپ کوئ. دوستانو تاسو کتلی شئ دغه زما ټول تمنیلونه دي. راځم په دغه لومړي سر کې تمنیل چې ما کوم دغه ویډیو لپاره ترتیب کړی دی په همدغه باندې زه کلیک اخلم. راځو دوستانو پاس ډن نشان چې کوم ښکاري دغه باندې کلیک اخلو. دوستانو اوس خو تمنیل هم تاسو وکتلو چې دغه تمنیل هم موږ سره بالکل صحیح په صحیح کې برابر شو. اوس راځو دلته کریټ ټایټل ټایپ ان دغه کوم ټایټل چې دی دوستانو، دغه موږ چې کوم ټایټل ورکوو
ویډیو لپاره هماغه ته اوس راځو. تاسو کلیک پرې اخلو. اوس تاسو چې هر څه ورته لیکئ تاسو باید 100 تورو څخه زیات څه ونه لیکئ. زه مثلا راځم اوس ورته لیکم. دوستانو ما لومړی کې انګلیسي لیکنه دې دپاره ولیکله ایران 1 یعنې $50 چې د هغه په اکاونټ جوړولو باندې ترلاسه کوئ. راځو دلته تاسو هم کولی شئ دوستانو چې د سیمبولونو څخه هم یو سیمبول که تاسو غواړئ هغه هم تاسو د دې لپاره دوستانو ورکولی شئ. که یې نه غواړئ نو تاسو بیا راشئ خپله د بل پښتو لپاره راشئ او پښتو دلته پښتو هم ورته ورکوئ. تاسو چې دوه ډوله ټایټل ورته ورکوئ ګټه هم تاسو لپاره دوستانو بالکل زیاته کوي. زه اوس دلته لیکم چې تاسو هم دغه راسره ګورئ. په همدغه طریقه باندې دوستانو تاسو لاړ شئ نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ چې یوټیوب ته ویډیو اپلوډول طریقه زده کړئ. دوستانو د دې کار خو هم وشو، ټایټل هم اوس بالکل دوستانو له موږ سره برابر شو. اوس راځو ډسکرپشن ته. ډسکرپشن باندې کلیک اخلو. کله مو چې په ډسکرپشن باندې کلیک واخیستو نو موږ تاسو اوس دلته کولی شو ډسکرپشن هم ورته جوړ کړو. دغه هغه لیکنه وه چې ما کومه دوستانو دلته لیکلې وه هغه اوس ما دلته هم راواخیستله. راځو اوس دلته مثلا د ویب سایټ لینک لیکو. د ویب سایټ لینک دلته اوس راځو موږ د ویب سایټ لینک چې دی هغه اچوو. ما لینک دوستانو را کاپي کړی دی. تاسو هم کولی شئ همغه څخه لینک را کاپي کړئ او تاسو کوم څه په اړه چې ویډیو جوړه کړې وي یا تاسو لینک لرئ او یا یې نه لرئ نو خو تاسو هم که لرئ نو راشئ دغه را کاپي کړئ. ښه دوستانو دغه کار هم وشولو. اوس زه راځم دلته زما ریفرل کوډ ته. دلته زه اوس راځم مثلا دغه ریفرل کوډ هم اچوم په همدغه ځای کې. ها دوستانو نو دغه د ریفرل کوډ چې دغه طریقه هم اوس خلاصه شوله. تاسو به څنګه کولی شئ هاشټیګ پسې ورکړئ. را به شئ په دغه زینن شپشن ګوره دوستانو په همدغه باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې کې تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل کوم دغه چې وي هاشټیګ چې وي هغه هم تاسو ورکړئ. مثلا راځئ همدغه باندې کلیک اخلئ. دلته لیکئ چې ایران مونی ارت چې تاسو ورته لیکئ نو تاسو دا هم ورته دوستانو دلته ورته لیکلی شئ. همداسې تاسو پسې کوئ نور داسې پسې رااخلئ. تاسو چې هر ډول ته غواړئ هم تاسو یې په دې کې دوستانو ترسره کولی شئ. نو زه هم له دې څخه هم دوستانو اوس نوره تېرېږمې. نو تاسو ته خو دغه طریقه هم ما وښودله چې څنګه ټایټل ورته دغه ډسکرپشن ورته برابر کړو، ټایټل برابر کړو. را به شئ پورته غشي باندې به کلیک واخلئ. کله چې غشي باندې کلیک واخلو تاسو دغه هم ترسره شو. اوس مهم خبر دوستانو دلته دی چې موږ دلته به راځو. دغه پابلیک تاسو دوستانو وینئ په همدغه پابلیک کلیک اخلو. کله هم دوستانو په دغه پابلیک باندې کلیک واخلو ډېری ملګري راځي آن لیست کې ویډیو اپلوډوي او ډېری راځي پرایویټ کې دلته ویډیو اپلوډوي. دا دوستانو تاسو چې کله دلته ویډیو اپلوډ کوئ نو بیا یې څوک نشي کتلی. نو دوستانو دغه لاندې کې چې تاسو کله اپلوډ کوئ ویډیو هېڅوک هم بیا د تاسو ویډیو نشي کتلی ځکه چې دا خو بالکل کلپ شو دوستانو. تاسو بیا نشئ کولی چې خپله ویډیو چا لپاره ښکاره کړئ. نو موږ به دوستانو څه کوو آن لیست کې چې تاسو کله دغه ویډیو اپلوډ کوئ آن لیست کې مو چې اپلوډ کړه صرف تاسو ملګري بیا لیدلی شي. تاسو سره چې چا سبسکرایب کړی وي که 10 نفر سبسکرایب وي یا 100 نفر وي همغه 100 نفر د تاسو ویډیو کتلی شي. خو په پبلیک چې دوستانو کله تاسو راشئ پبلیک ته چې کله راشئ هر څوک د تاسو ویډیو کتلی شي. څومره کسان چې په یوټیوب کې سرچ وکړي که تاسو یې سبسکرایب کړي وئ یا نه وئ هر سړی هر کس د تاسو ویډیو چې دی هغه لیدلی شي. نو تاسو به هر وخت ویډیو په پبلیک کې اپلوډوئ. نو پبلیک به دوستانو همدلته انتخاب کړئ او نورو به دې سره کار نه لري. دا هر وخت به پبلیک وي. نور هم دوستانو هسې لوکیشن دی هر ټو پلی لیست دی. تاسو کولی شئ لیست ورته جوړ کړئ. دغه شارټ دوستانو وینئ الاو اینډ ویډیو آډیو نو دا هم کې هم تاسو کار مه لرئ. لاندې هم تاسو کار مه لرئ. هېڅ کې هم تاسو نور کار مه لرئ دوستانو. صرف به راشئ په نیکسټ باندې به کلیک ورته واخلئ. په نیکسټ باندې مو کلیک واخلئ دوستانو دلته موږ ته بیا 2 اپشن راځي. لومړی اپشن دی دوستانو آیا تاسو غواړئ چې د تاسو ویډیوګانې چې دي هغه یعنی کم عمره ماشومان یا دلته دوستانو له 18 کلونو څخه
کم یا پورته خلک یې وګوري. او راځو دوهم کې دوستانو پاس کې چې دی هغه 18 کلونو څخه پورته کسان چې دی هغه دا ویډیوګانې نشي کتلی. او وروستی کې چې دی له 18 کلونو پورته یا هر څوک کولی شي تاسو ویډیوګانې وګورئ. بالکل دوستانو همدغسې مونږ لاندې انتخابوو. او پاس کې دوستانو راځو پاس کې چې مونږ ګورئ پاس کې به هم دوهم انتخاب کوي. کله هم چې دوهم انتخاب کوي راځو اپلوډ ویډیو لاندې اپشن ښکاري اپلوډ ویډیو باندې کلیک اخلو. کله هم چې په اپلوډ ویډیو باندې دوستانو کلیک ورته واخیستلو نو اوس به موږ سره دغه ویډیو چې دی هغه بالکل اپلوډ شي. راځو همدغسې ویډیو دغه باندې کلیک اخلو. کله هم چې په دې باندې کلیک واخیسته نو اوس دغه ویډیو چې دی دغه موږ سره دوستانو اپلوډیږي. نو لکه چې به انتظار ورته کوم تر څو دوستانو دغه ویډیو تاسو ته اوس وښیم. بالکل تاسو کتلی شئ دوستانو دغه ویډیو چې دی دغه موږ سره اوس اپلوډ کې روانه ده. 0% اپلوډ ده. نو دغه چې 100% پوره شي تاسو ویډیو چې دی هغه به تاسو دوستانو وګورئ چې اپلوډ شوی وي. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښ وي د سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. تر نورو ویډیوګانو چې بیا به زه راځم تاسو فالو یا